سلامونه وخت مو په خیر. شبنم مزریم د زیرو نیوز 23 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. سهشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لړم شلمه او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 11 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د قطر پر وړاندې په یوازینۍ شل ورځه سیالۍ کې ټاس وګاټه او لومړی یې د توپ وهنې پریکړه وکړه. یا د سیالي نن ترسره کیږي او د افغان لوبډلې موخه دا ده چې په توپ وهنه کې ښه هدف وټاکي او قطر ته د ماتې ورکولو چانس زیات کړي. د پکتیکا ولایت په یوسف خیل ولسوالۍ کې له 3 کلبونو د 26 ورزشکارانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ ترسره شوې. د یادو سیالیو په پای کې محمد ایوب لومړی، محمد آصف دویم او جاوید بیا دریم مقام خپل کړ. د بلخ ولایت په چاهي ولسوالۍ کې د 40 کوروشکارانو ترمنځ د کوروش سیمه سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په پایله کې د 5 جوړو لوبې مساوي او 15 کوروشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د میدان وردګ ولایت په مرکزي زندان کې د 3 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د وردګ پوهنتون لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې وردګ پوهنتون د زندان بندیانو او زندان کارکوونکو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایلوبه کې وردګ پوهنتون لوبډلې د 2-0 میدانونو په توپیر خپل سیال زندان بندیانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د کورني کرکټ څانګې له لوري په غزني ولایت کې د پوهنتونونو په کچه کرکټ سیالۍ چې څه موده وړاندې د دې ولایت په مرکز کې پیل شوې وې پرون دوشنبه د تخنیکي پوهنتون په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبه کې تخنیکي او مسلم پوهنتونونو لوبډلې مخامخ شوې چې له یوې په زړه پورې لوبې وروسته تخنیکي پوهنتون پکې سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغو سیالیو اتلولۍ یې په خپل نوم کړه. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 23 خبرونه د الله پامان.